خاندان و غریبي وه خو یو ځای اوسېدو لوی خاندان و غریبي وه خو یو ځای اوسېدو چې د تودې شو ساه مو واغسته خانه خانه شو د سپورې تورې مرچکي ته به یو ځای کېناستو د سپورې تورې مرچکي ته به یو ځای کېناستو پرنځ اخته شو ډېره تېره کې دانه دانه شو پرنځ اخته شو ډېره تېره کې دانه وانه شو ډېرو ښاغلو درنو سپینو سپېڅلو زړه پورې همزولو نوجوانانو ګرانو مشرانو ګلونو ماشومانو ټولو کتونکو خوږو کتونکو په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې زه ابرار حسرت تاسو ته مخاطب یم یو ځل بیا موږ ستاسو دپاره یو پروګرام را جوړ کړو د پښتو دپاره هم را جوړ کړو د پښتنو دپاره هم را جوړ کړو راغلي وو نوښار ته په نوښار کې د سیند په غاړه ناست یو د ملنګ جان جانې صاحب سره نو د ملنګ جان جانې صاحب سره به خبرې کوو چې د دوی څه خیالات دي د دوی څه احساسات دي د دوی څه جذبات دي ملنګ جان جانې صاحب تاسو څنګه یې مهرباني اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ما پورې راغلی او دونه کړاو مو وکړو نوښار کې پاتې کېدل زما یو مجبوري ده چې دلته زما سروس هم دی او ماشومان مې دلته سبق وایي جی دراصل زه د بانډ شیخ اسماعیل کلي اوسېدونکی یم او د هغه ځای د یو دروند او خوږ شاعر جناب شیرین خان شربت صاحب په خادمانو کې راځم نو چونکې تاسو که زما څه ټوټه پوټه اشعار اورېدلي نو دا د هغوی د ناستې اثر دی زه خپل ځان ته نه شاعر ویم او نه زه خپل ځان شاعر ګڼم زه ستاسو د دې مینې ډېر قدر کوم چې تکلیف پرې راغلی او زموږ تپوس هم ډېره مهرباني ډېره مننه ملنګ جان جانې صاحب ستاسو ډېره مننه خپل یو کلام د مینوالو سره شریک کړي زه خو څه نه یم خو ستاسو د مینې د وجې نه به چې څه زما ملی چې ټوټه پوټه کې ستاسو د وړاندې پېښ کوم ارشاد جي زموږ دپاره ډېر څه دي زما یو ورکوډیشن غزل دی ارشاد جي په یو خوا د پیو غوندې سپین مخ د کوڅې راوځي واه جي یو خوا د پیو غوندې سپین مخ د کوڅې راوځي بل په کجلو سترګې تورې شونډې سرې راوځي ډېر ښه دي ډېر ښه یو خوا د پیو غوندې سپین مخ د کوڅې راوځي بل په کجلو سترګې تورې شونډې سرې راوځي ډېر ښه دي او توبې اوباسي چې زلمي خپلو ته لارې نیسي توبې اوباسي چې زلمي خپلو ته لارې نیسي شیخه سرې شونډې په کړکۍ د نیمې شپې راوځي واه دي واه ډېر ښه او ډېر په انتظار مې بي کوڅو کې ستا د کلي واړه آها په انتظار مې بي کوڅو کې ستا د کلي واړه آها کاڼي په لاس چې به د کومې لیونې راوځي واه دي واه او صادر د صبر مینه خور کړي په ارمان دشي صادر د صبر مینه خور کړي په ارمان ودشي د مجبورۍ اوښکې د سترګو نه رڼې راوځي واه دي واه ډېر ښه او زه مخامخ په ملنګ جان مخې له څنګه ورځم جی زه مخ په ملنګ جان مخې له څنګه ورځم ډال اننګي غشي باڼه روزلندې راوځي واه دي واه ډېر ښه دي ډېره مننه ملنګ جان جانې صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې زه د شیرین خان شربت صاحب په خادمانو کې راځم نو مینوال به دا غوښتنه هم لري او دا سوچ به هم کوي چې شیرین خان شربت صاحب شاعري مونږ ورو نو که د هغې یو شعر یا دوه شعر یا یو کته مو د مینوالو ته وړاندې کړه ډېره ښه وي د هغوی یو ډېره مزیداره کیسه ده چې تر ورکوټوالي کې ما زده کړې او تر دې وخته ما ته یاده ده ارشاد جي هغوی لیکلي دي چې ګیدړ ووی چې پخوا مې ډېر اوښان کچري ګیدړ ووی چې پخوا مې ډېر اوښان کچري سپي ویل ورته چې او اوبه وخوچري نن د کلي چرګان زه خورم ستا په سر خاورې ایرېږي نن د کلي چرګان زه خورم ستا په سر خاورې ایرېږي پخوا تا خوړل چرګان او ما له تشو وزري ډېر ښه ډېره مننه سپیو د چرګ کیسه هم په یو کړه ستاسو ډېره مننه ملنګ جان جانې صاحب ډېر خوږې خبرې مونږ سره وکړي الله دې ستاسو قدر وکړي خو مونږ تاسو نه یو غوښتنه بل هم لرو چې یو کلام را سره بل هم شریک کړي
جی تاسو ته یو کلام مخکې کوم خو که زه کمې زیاتې بخښنه به غواړم ځکه چې زه بار بار یو خبره کوم چې ګورې زه ځان ته شاعر نه ویم د شاعرانو خادم یم او د ادب سره مینه لرم جی ما یو ارشاد هغه دی مطلب دا چې اے په زړونو کې پټ حال باندې خبر مالکه اے په زړونو کې پټ حال باندې خبر مالکه ګناهونه مو پراته دي پڼ په سر مالکه ډېر ډېر او خدای په خپل فضل ته مونږ ګناهګار وبخې جی خدای په خپل فضل ته مونږ ګناهګار وبخې یریږو ډېر د هغه لوی ورځې محشر مالکه ډېر خپلو خولو کې په یوټیوب مونږ بې حجابه ولاړ خپلو خولو کې په یوټیوب مونږ بې حجابه ولاړ ستا په قدرت به نیزوال بروینور مالکه ډېر او وای ناسه چې په ګرمي سر کې مازغه پټ کوي وای ناسه چې په ګرمي سر کې مازغه پټ کوي وای ناسخ چې په ګرمي سر کې مازغه پټ کوي د عرش د سوري لاندې ځای راکړې د سر مالکه واه ډېر ښه ماشاء او د ډېر سخت تندې ژبه د حلق نه چې بهر راوځي د ډېر سخت تندې ژبه د حلق نه چې بهر راوځي نصیب زمون وګرځوي جام د کوثر مالکه اخري شعر دی ارشاد جی لاس په دعا زملنګ جان در نسوالونه کوم جی لاس په دعا زملنګ جان در نسوالونه کوم راضي شي مونږ نه په خاطر د پیغمبر مالک صلی الله علیه وسلم ډیر مننه بلنګ جان جانی سے تاسو ډیر مننه نن به سره وجاړو د بیا صفته نه لګي نن به سره وجاړو د بیا صفته نه لګي زړونه به راوس پړو سبا صفته نه لګي ډیرو ښاغلو درنو مینوالو دا ملنګ جان جانی صاحب چې موږ سره ډیر خوږې خبرې وکړي او ډیر ښکلي اشعار تاسو ته وړاندې کوو انشاءالله که ژوند وفا وکړه نو په بل پروګرام کې به تاسو ته مخامخ کیږو تر هغه دمه ما ابرار حسرت او زما سره کیمرامین ملګري کاشف لیکوال صاحب له اجازت ورکړئ د الله په امان